السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون 18 درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې د جمع او تفریق عملیو سوالونه تمرین کړل. د نن ورځې په درس کې به له 1 څخه تر 10 پورې د پرلهپسې عددونو جمع کول زده کړو. راځئ چې راپیل یې کړو. اوس به تاسې قلمونه او کتابچې راواخلئ او زما سره به یو ځای له 1 څخه تر 10 پورې د پرلهپسې عددونو جمع کول تمرین کړئ. درنو زده کوونکو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او داسې نورو پرلهپسې عددونو ته ځکه پرلهپسې عددونه وایي چې دوی له یو بل وروسته په ترتیب سره لیکل کیږي. اوس مو پرلهپسې عددونه وپېژندل. راځو موږ تاسې له 0 څخه تر 10 پورې د پرلهپسې عددونو جمع کول تمرینوو. لومړی به 0 او 1 جمع کړو. د صفحې پر مخ لوړ 0 لیکو، تر 0 لاندې په منظم ډول 1 لیکو، د 1 چپ طرف ته د جمع علامه لیکو. اوس نو تر 1 لاندې یو عمودي لیکه کشوو او د 0 او 1 حاصل چې بیرته له 1 سره مساوي دی لیکو. نو ویلای سو چې د 0 او 1 د جمع حاصل له 1 سره مساوي دی. اوس به راسو 2 او 3 به جمع کوو. 2 او 3 جمع کوو چې حاصل یې له 5 سره مساوي دی. 3 او 4 جمع کوو چې حاصل یې له 9 سره مساوي دی. 4 او 5 جمع کوو چې حاصل یې له 9 سره مساوي دی. 5 او 6 جمع کوو چې حاصل یې له 11 سره مساوي دی. 6 او 9 جمع کوو چې حاصل یې له 14 سره مساوي دی. 9 او 8 جمع کوو چې حاصل یې له 15 سره مساوي دی. 8 او 9 جمع کوو چې حاصل یې له 19 سره مساوي دی. او په پای کې 9 او 10 سره جمع کوو چې حاصل یې له 19 سره مساوي دی. دا و زموږ د نن ورځې 18 درس. په راتلونکي 18 درس کې به له 10 څخه تر 1 پورې د پرلهپسې عددونو کمول زده کړو. په مخه مو ښه.